کیمرا ور سلامت ګل زخولی بنتو تنز دی شاویم کلانا پتا چی مین شاویم سانی دی نشتا جوڑا شوی او پاہو نری جنائی تلور دا جادو کری جنائی تلور دا جادو کری اول سړی په جبه پویو اسې نه چې د کارګانو د خوراک شي شوق دې پرې کړه ستا کار به شرط شو هلکه مخې نه خوا شه غټه غټه جړې ولا ختموه غټه غټه تا غونډه خلک زه ډېر لوبوم edited by Hassan Jamal او واخلی د ژوند نامزي هیر کړی غمونا کسی دلی ونی وختونا سپرلی وختونا دلی ونی وختونا سپرلی وختونا دے پامسته ټول جهان written by Siyar Ahmed کلا زما پخلا ټپشي کلا زما پخلا سندارا اے جنای ما بزوانی مرکړي ټول خندا دي زور وارا سانی دي نشته په دنیا ډېر خستای غونچای جنای دسرو ګل غونچا و غونچای جنای دسرو ګل غونچا directed by Zishan Khan Talash Laissez-moi François دا بلامنې پکې بیا راړو څه جګړې یې جوړې کړې زما خپلو خپلوانو به ستا ډېر خپله کړې وایي ما تا سره سبب کړی دی تا ما سره سبق کوې ستا له لاسه خو ظالمه زما کور ون شو زما زندګي تباه شوه زما زوی مړ شو ته وایې چې بد نور به ته ما سره څومره بد کوې نور به ته ما سره دا زوی یوازې ستا نه زما هم و ظالمه ما تا سره څنګه وخت تېر کړو خو ته انسان جوړ نه شو انسان جوړ نه شو واه واه عمر دې ډېر شه تر کومې چې په کوم وخت پورې راغلی په ما وخت واپس لاړ شه پاڅه د شاهناز نه بغیر چوپ زما د خور نوم په خوله وانه دی پاڅه ووځه زما د کوره دا ګیلاس کېده ما خو سموو
ته دلته څه کوې؟ زویا څوک دی بار؟ مورې هېڅوک نشته. ولې نشته؟ شته که نه؟ سپنا هاي دا جنۍ څوک ده؟ السلام علیکم. څنګه ته؟ ښه یې؟ مورې زما نوم سپنا دی. هغه اکچولي ستاسو زوی دی هغه شعر هغه نه ما تپوس کولو. اخر زما ګناه څه ده چې د مینې په سمندر کې ډوبه کم؟ قصور خو ستا دی چې د چا لورې او د چا ښځه نه ترورې. زه د چا ښځه نه یم، نه زما کویدن شوې ده او نه واده. زه د چا ښځه څنګه کیدی شم که نه؟ زویا دا رښتیا وایي او که نه ترورې؟ ښه نو هغه څوک و؟ مورې هغه یو ظالم انسان دی، هغه یو قاتل دی، یو غل دی، یو سپګلر دی او وطن فروش دی. ترورې هغه زما رشته غواړي، مونږ پوه شه او زمونږ کار. خیر د ترورې زوی ته دې لږ اجازت ورکړه که نه؟ ښه شیره که دا رښتیا وایي نو زما طرف نه تاسو ته اجازت دی. هو یاهو ډېره ډېره مهرباني ترورې. سندي شغلي د محبت کوي، سترګې دې د مینې شرارت کوي، سندي شغلي د محبت کوي. ستا د مینې درد مې هر اندام ته رسېدلی دی، صبر مې انجام 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 ته رسېدلی دی. شړنګ دې در بابونو ترنګ خوند کوي مزا کوي مینا کې دستر ګجنګ. ستا د پانځې بونو شړنګ دې در بابونو ترنګ خوند کوي مزا کوي مینا کې دستر ګجنګ. زړه مې ستا په عشق خپل مقام ته رسېدلی دی، صبر مې انجام ته رسېدلی دی، صبر مې انجام ته رسېدلی دی، صبر مې انجام ته نیازبینی سوکتی زما په دنیا گئے کی تب هم مال راضی پسر ډولے کی وای تب هم مال راضی پسر ډولے کی. Dasani
پمنس کی زو سوځېدما اور دې علما چاپېره اور دې پمنس کی زو سوځېدما اور دې پمنس کی زو سوځېدما اور دې شان شان شانا اورور بل شان شانا شان شان شانا اورور بل شان شانا زپناس کا بوکاتا تاب کما دیوانا زپناس کا بوکاتا تاب کما دیوانا شان شان شانا اورور بل شان شانا ولول کړلې شونډې چې دی ګل کړلې بیا د شراب سترګې تورې پاکه جل کړلې ستا د مینې لیونتوب په ما راغلی نوې نوې پیغلتوب په ما راغلی ستا د زنې خال د جبین بام ته رسېدلی دی صبر مې انجام ته رسېدلی دی صبر مې انجام ته رسېدلی دی صبر مې انجام ته ولې دته زموږ د اعمال د میراتو ښکاره کېدو یارو یو خبره یاد ساته چې نظر د باز لري او پنجه د ازمري لري نو په ژوند کې به چرې ناکامه نه شي یارو خپله پاته ځان لرم نو ستا غوندې پاتې لرم په خپله پنجه ازمري لرم اصلي لګیا ده ترپړه به کوې یاره پرېږده راکوې چې دا خبرې ختمه شي لالا شیر ډیر بد وکړه چې د طوفاني مالې زموږ د کسانو نه واغستو شیر خپل مال نه ده اخیستی خپل مرګ له اواز ورکړو شیر زه اوس وژنم لالا ووجلو خو به وژنو خو ته اوس په قلاره کښېنه باقي کار زما دی زما بیا زما لارو نیوله پرېږدم دې نه ګورې دا زه په انسانیت پوه کوم بچې ته کور ته ځه او خپل سبق وایه شابه ځه لالا تم لږ خیال کوه چې نن سبا پولیس موږ پسې ډېرې ګوتې وهي ګلو ته د پولیس فکر مه کوه د پولیس دپاره زه کافي یم که نه وای مور دې د تړتړۍ ژبې نظر شه ټول خو د دغه ایمانو د ده خبرې پرېږده د مطلب خبرې واوره وایه لالا د مطلب خبره څه ده غزالې دا د مینې مساجبه غونډه کې رشته ده خو دا دې څه پورې وویل دا مې دې پورې وویلې چې وګوره که نه نه ته زما سې نه زه ستا سې خو بیا هم موږ دواړه یو بل ته دومره نږدې یو
چې د یو بل نه بغیر وخت نشي تېرولی. د مینې حقیقت خدا دی چې موږ د مینې په زنځیرونو داسې تړلی شوي چې خلاصین ترې نشي. که دا مینه نه وی نو بیا به څه بیا به نه ته وې او نه به زه وې. د هر چا په سترګو کې به د مینې په ځای نفرت وې. لکه زما په سترګو کې. او همدقه مینه یادوم. چرته پټ شوی بهر راوځه بهر راوځه. شیر چې ستا غونده کې سړی وګوري نو هغه به ضرور ځان په یو سوړه کې پټوي. غلی شه. شیر چې یوه پیره صرف یوه پیره زما مخامخ راشي نو بیا به هغه ته دا پته ولګي چې د څېره څو بخیږي. ځای چې راته ښکاري چې هغه مو تښتېده. تښتې خو به ځکه تختې خو به ځکه چې هغه د ډېر معمولي ایمان خاوند دی. دا ما عجیبه کار وکړو د هغې کور مخ ته مونږ راغلو. کاکا چې دونه یېرېږي نو ماموریت سره کور والا چې نه د پولیس نه وېرېږي نه د غلو نه. اخر د دې خبرې به څه نتیجه وځي؟ تاسو غم مه کوئ، زه ستاسو فکر وړی یم. اوس تاسو دلته دی پروا یې مه کوئ، زه پوهېږم هغه کار. شیر دا څنګه کیدی شي چې موږ دلته بېغمه کینو او ته په هغه ظالمانو پسې منډې وهې؟ ته څه فکر کوې دلته بېغمه کینم او ته وګرځېږې؟ ګوره زویا ما سره خو ستا فکر دی که نه نوره څه خبره نشته. مورې ته صرف راته دعا وکړه، نور هېڅ فکر مه کوه. مونږ ټول تاته دعا کوو. بس تاسو دعا زما په کار ده. ای ګلونو په دې نور باندې ډېر مه ګرځه، رنګ به دې خراب شي. ته څوک یې چې زما نه دا تپوس کې؟ ای ګلونو زه د هر چا هر څه یم. ولې غزالې خیر شه خیر خدای. ما بس شاته یو بدماش شوی دی. یا سره ډېر ښه دې وکړل چې دې جنۍ ته دې لار ونیوه. ولې چې دا زما مینه ده. پرېږده مړه دا مینه دا څه فضول خبرې دي. بس تر دې ځای پورې مې ستا خبرې برداشت کړې. د دې نه مخکې یو خبره مو نه کړې ګلنو. یا سره د یوې جنۍ لپاره دې د خپل یار ګریوان ته لاس راورسو. چې یار د یار په عزت خفه نه شي په داسې یار دې د تورو خاورو انبار شي. د نن نه پس زما او ستا لارې جدا جدا. دومره خودغرضه دا جمال نه دی؟ نه لالا راځه دا جمال نه دی. ته ودرېږه زه ګورم یو منټ. جماله 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 جمال وکنه لالا. د خورې جاړه ما
صبر صبر ستا قسمت به همداسې و او هر انسان یو وارې مري صبر کوه یار خپه کېږه مه باغ ورځنۍ جګړه باندې زه په دې خبره د پوه نه شم یار ما درته وویل که نه چې زما او ستا دښمني ختم ولاکه په دښمنۍ د ده پوه شوی یم تا څه وخت ما سره دښمني لرلوده ګوره یار هغه د هغه طوفان د خور خبره وه باقي ته هم ښه پوهېږې په دې خبره او که په دې خبره کې بیا هم ماته څه خدمت وي نو زه حاضر یم زه په دې خبره کې احسان نه قبلم د خدای په امان راځه امیر صاحب هر کله راشي خیر علي وایه که نه څنګه راغلی داسې راغلی یم چې خپل ځان وپېژنه او قبله دې درسته کړه کنې نو څه زما او ستا قبله یوه ده ولې چې ته مسلمان یې او زه مسلمان یم شکر الحمدلله زمونږ په مسلمانۍ د شک ده تاسو په مسلمانۍ مې شک نه ده تاسو مې شک امیر صاحب چې په مونږ باندې هم شک دی نو بیا ویل څه غواړي میږي ته چې الله تعالی په قهر شي نو وزرې وله ورکي ځکه چې الله تعالی تا ته په قهر شوی او ته یې د طوفاني ملګری کړی یې په خبره مو پوه نه کړم چې دا څه دي دا کمې لارې تاسو خپلې کړي دا پرېږدئ که نه بیا به م پوه کړم په خپله ژبه کې پوه شوې که نه امیر صاحب دا ډېرو سره م کتلي دي تا سره مې هم راکاږو دا واله مهرباني دا ځان سره کښېږده په سخته کې به دې په کار راشي د کومې سختې خبرې کې زه د هېڅ سختۍ پروادار نه یم دښمن در پسې ده د ځان خیال ساته او دا مې احسان وګڼه زه پوهېږم او دښمن مې او پاتې شي د احسان خبره زه چې احسان نه منم خانجي ما په خپلو سترګو لیدو چې یاسر شیر ته تمانچه ورکړه ها نو زما یار غدار شو ها مرګ یې واجب شو ها تاسو زمنګ نیک منګ را لېږلی و زمنګ هغه حساب څه شي حساب تختئ شابې تختئ هسې راماینده خپل مخونه مه روانوئ تختئ Yeah!
پاسه کنه دا چا دستا یارو زما یار طوفاني طوفانیا صاحبه طوفان ویل شیرف ډېره بدماشي شروع کړې ده دا خواشه مړه زه ورته کافیم دې خواشه ټوس ماره ما ته معلومې ټوسه نه دا شعر بو ختم کو لالا ته دې په لاسونه مه ګنده کوه شعر ته یوازې زه کافي یم زه Gargura! Os posta aqui! Sabe aqui os! Deixa eu estar a batro! Deixa eu! Samara Gargura! Atenka! Deixa! بغیرته زما د لور نوم په خوله وانخلې زه خو لا ژوندی یم ته خو ژوندی خو توبه خدایه توبه توبه خدایه توبه ته خو به اوس مړ شې وسه او بغیرته ته هم خپله ویزه کړې زه واخله Baba, pasa ka na! Mori! Baba, pasa ka na!